ډیر پخوا یو زورور قوم اوسېده چې نوم یې قوم عاد و. هغوی قوي بدنونه او لوی ښارونه او سترې ماڼۍ لرلې. هغوی به په افتخار او په تکبر سره به ویل چې په نړۍ کې تر موږ نه ځواکمن او قوي خلک شته دي. خو د دوی غرور ورځ تر بلې زیاتېده. خلک به یې ول او ټکول به یې د الله عبادت ته به یې نه پرېږدوله او د بتانو عبادت ته به یې هڅول. الله سبحانه وتعالی حضرت هود علیه السلام د دوی د لارښوونې لپاره راولېږه. هغه به خپل قوم ته ویل یوازې د الله سبحانه وتعالی عبادت وکړئ، د بتانو عبادت پرېږدئ، پر خلکو باندې ظلم مه کوئ. او د قوم مشرانو په تکبر سره به خندل او ویل به یې چې څوک زموږ مقابله کولی سي. ورو ورو باران بند سو او ځمکې وچې سوې او باغونه له منځه لاړل. خو بیا هم قوم عاد نه بدلېده او خپل کارونو ته دوام ورکړی و. توبه یې نه ایسته. یوه ورځ خلکو په اسمان کې توره وریځ ولیدل او خوشحاله سول چې باران راځي. خو دا وریځ د رحمت نه بلکې د عذاب وه. 8 او 8 ورځې چلیده او یخ بادونه چلیدل او سترې ماڼۍ یې له منځه لاړې ونړېدې او ځواکمن زورور خلک یې لکه میږیان پر ځمکې وغورځېده. حضرت هود علیه السلام اخرنی خبر ورکړ، توبه وباسئ کنې د الله سبحانه وتعالی عذاب در باندې راځي او ډیر سخت به وي. د حضرت هود علیه السلام یوازې هغه کسان وژغورل سول چې ایمان یې راوړی و او د سترو ځواکمن قوم سترې ماڼۍ په کنډوالو بدل سوې. څو انسانان پوه سي غرور او ظلم انسانان تباه کوي او گمراه کوي او له منځه وړي. د الله عبادت انسان ته نجات ورکوي.